سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به روغ و جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دا چې په کرکټ کومې بدې ورځې راغلي او څه پیښ شوي دي دا ټول په ویډیو کې در سره شریکوو. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د کرکټ لپاره بدې ورځې. په کرکټ باندې په لومړي ځل بدې ورځې راغلي. کرکټ چې د نړۍ یوه غوره لوبه ده له تیرو څو لسیزو په دوامداره توګه کیږي، خو د نوي کرونا وایرس له امله ښایي د 2020 زیږدیز کال د کرکټ تر ټولو بد کال وي. د نوي کرونا وایرس له امله په ټولې نړۍ بوږنېدل کې په نړۍ کې دا مهال 120,000 انسانان په کرونا اخته دي چې له بده مرغه 4500 مړه شوي. د کرونا وایرس د نړۍ 120 هیوادونو کې مثبت پیښې ثبت شوي دي. نن د کرکټ مینوالو لپاره ډیره بده ورځ وه چې د کرکټ مینوالو پکې ډیرې بد خبرونه واورېدل. لومړی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په تش لوبغالي کې وشوه چې دا د کرکټ لوبې کې بیخي بېساري ده. غرمه مهال د هندوستان غوره لیګ د 15 ورځو لپاره وځنډېده. د IPL لوبې چې پخوا ویل شوي و چې د مارچ په 29 به ترسره شي د اپریل په 15 پیلیږي. دوه نور بد خبرونه د کرکټ مینوالو ته ورسېدل. لومړی د انګلستان او سریلانکا ترمنځ ټیسټ لوبې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې او مهمه بله خبره دا وه چې د هند او افریقا ترمنځ د یوې ورځنۍ لوبې لړۍ لغوه شوې. د هند او افریقا ترمنځ د یوه ورځنیو لوبو لوبلړۍ پرون پیل شوه. لومړۍ لوبه یې د باران له امله بې پایلې اعلان شوه، خو ټاکل شوې وه 2 لوبې یې په تش لوبغالي کې وشي، خو دا لوبې لغوه شوې. بلخوا د پاکستان غوره لیګ لوبې هم په تش میدان کې ترسره کیږي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوي معلومات. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.